سلامونه دوستانو زمونږ د نن درس دی ګرامر انګلیش ګرامر ټیسټ د انګلیسي ګرامر ازموینه ایټ آن این دا توري دوستانو مونږه چیرې کاروو ایټ آن این دا په کومو حالتو کې استعمالیږي دوستانو ایټ یعنی ډیز د ورځو لپاره on time د وخت لپاره in season د موسمونو لپاره دا درې توري دوستانو مونږه کاروو eight days on time in season 8 د ورځو لپاره on د وخت لپاره in موسمونو لپاره لکه دوستانو مخته موږ په مثالو کې ګورو on days د ورځو لپاره on Friday د جمعې په ورځ on Sunday د یکشنبې په ورځ on a Sunday I will be there د یکشنبې په ورځ به زه هلته یم on یعنی د ورځو لپاره دلته موږ وکارول on Sunday I will be there د یکشنبې په ورځ به زه هلته یم نو دوستانو دا په یاد ولرئ on مونږه کاروو لپاره دی ورځو لپاره on days eight for a time eight د time لپاره یعنی د وخت لپاره مونږه کاروو eight for a time لکه at 5 o'clock په 5 بجې at 5 o'clock په 5 بجې لکه I will be there at 5 o'clock زه به په 5 بجې هلته یم I will be there at 5 o'clock زه به په 5 بجې هلته یم دوستانو 8 موږ د time لپاره کارو یعنی د وخت لپاره 8 in season د موسمونو لپاره in summer په اوړي کې یا په دوبي کې There is very hotness in summer. په دوبي کې ډېره ګرمي وي. There is very hotness in summer. په دوبي کې ډېره ګرمي وي. نو in دوستانو مونږه کاروو لپاره دي موسمونو یا دي seasons یعنې موسمونو لپاره. In January په جنوري کې یعنې دوستانو د انګریزي کوم عیسوي کال چې دی د هغو په اوله میاشت یعنې هغې ته جنوري بیا فروری یعنی د کال اوله میاشت I will go to Afghanistan in January زه به په جنوري کې افغانستان ته لاړ شم eight for a time eight د time لپاره یعنی د وخت لپاره موږ کاروو eight for a time لکه at 5 o'clock په 5 بجې at 5 o'clock په 5 بجې لکه I will be there at 5 o'clock زه به په 5 بجې هلته یم I will be there at 5 o'clock زه به په 5 بجې هلته یم دوستانو 8 موږ د time لپاره کارو یعنی د وخت لپاره 8 in season د موسمونو لپاره in summer په اوړي کې یا په دوبي کې There is very hotness in summer په دوبي کې ډېره ګرمي وي There is very hotness in summer په دوبي کې ډېره ګرمي وي نو in دوستانو مونږه کاروو لپاره دي موسمونو یا دي seasons یعنې موسمونو لپاره in January په جنوري کې یعنې دوستانو د انګریزي کوم عیسوي کال چې دی د هغو په اوله میاشت یعنې هغې ته جنوري بیا فروری یعنې د کال اوله میاشت I will go to Afghanistan in January زه به په جنوري کې افغانستان ته لاړ شم نو اوس دوستانو ستاسو د ټیسټ یعنې ستاسو د ازموینې وار دی دوستانو تاسو به دلته څه ورسره لګوئ in on at لکه دلته دوستانو موږ څه ورسره کاروو in یعنې د اګست په 11 په 1945 کې دوستانو in لګول کیږي at or on دوستانو دا به تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ که چیرې داسې وي تاسو موږ چینل کې نوي یاست چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ